السلام علیکم زما دوستانو، څنګه لې زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول به د خیریت سره یې. دوستانو نن ته په موبایل کې یو داسې اپلیکیشن خوم چې هغه د هر چا په موبایل کې په هر انډرایډ موبایل کې اویلیبل دی. نو زما دوستانو کو دغه فایده اخیستل غواړئ نو ویډیو پوره وګورئ. زما دوستانو دا داسې اپلیکیشن دی چې تاسو له 15 GB پورې ځای درکوي او په دې کې تاسو خپل تصویران خپلې ویډیوګانې محفوظ ساتلی شئ. زما دوستانو د هغې نوم دی ډرایو. نو ویډیو شروع کوو، اپلیکیشن اوپن کوو. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن د سره دباو کړئ. نو تاسو به زما دوستانو داسې کار وکړئ چې ډرایو ته به راشئ. دا ډرایو ده، داسې اپلیکیشن به وي چې داسې اپلیکیشن تاسو په دې کلیک کړئ او راشئ ورته. دا به داسې غوندې اوپن شي، داسې لوګو به وي، کته به د ګوګل لیکلی وي. نو په دې کې اوس تاسو ته به داسې آپشن درکړی وي. په دې کې ما سره دا فکچر په دې کې ما اپلوډ کړی دي. نو که تاسو په دې کې څه اپلوډ کول غواړئ، ویډیو وي، پکچرز وي، څه نور څه ډاکومنټ وي، هر څه وي، هغې پکې تاسو په دې کې محفوظ ساتلی شئ او بس تاسو د ایمیل په ذریعه باندې محفوظ کیږي. نو که تاسو وایئ چې یاره یو بل ایمیل ځان له جوړ کړئ یا داسې څه فیک ایمیل ځان جوړ کړئ چې صرف ستاسو د دې دپاره پرته وي، نو تاسو او جوړ کړی مو وي، تاسو به اول داسې کار وکړئ چې په دې لوګو باندې به کلیک واخلئ. چې په دې باندې کلیک واخلئ نو بیا به نو تاسو ته به داسې غوندې دغه راشي، انټرفیس به ته راشي. اوس زما د خپلې آیډۍ دي، ایمیل مې دي جیمیل یعنی ګوګل میل، صحیح ده. نو په دې کې تاسو هر کلیک کول غواړئ او په تاسو کلیک کوئ. که تاسو خپله پرسنل وي هم کولی شئ او داسې یو فیک جوړه کړئ هغه هم تاسو یوز کولی شئ. نو هر ایمیل باندې به تاسو ته 15 GB میلاویږي. نو که تاسو اوس هر یو جیمیل آی ډي یوز کوئ، اکاونټ یوز کولی شئ. نو پای به کلیک کې پای به کلیک واخلئ. د هغې نه بعد به بیا تاسو هر څه اوپن شي. نو چې اوپن شي نو تاسو دا زما مای ډرایو، صحیح ده. نو تاسو اوس وایئ چې یاره زه په دې کې څه فایلز اپلوډ کومه. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې پلس باندې به په دې پلس بټن باندې به کلیک واخلئ. چې په دې باندې کلیک واخلئ تاسو له به راشي چې فولډر، اپلوډ، سکین، ګوګل ډاکومنټس او ګوګل شیټس، ګوګل سلایډز، صحیح ده. په دې کې تاسو سلایډز یا ګوګل شیټس یا داسې ډاکومنټس خپل په دې کې محفوظ ساتلی شئ او په دې کې څه فوټوان هم وکاږلی شئ او فولډر هم چې څه فولډر وي ستاسو په فایل منیجر کې پروت وي هغه هم تاسو دې کې محفوظ ساتلی شئ. او تاسو چې وایئ چې یاره نه زه صرف ویډیوګانې یا خپل تصویران په دې کې محفوظ ساتل غواړم، تاسو په دې اپلوډ باندې کلیک واخلئ. اپلوډ باندې به کلیک واخلئ. چې په اپلوډ باندې کلیک واخیستو نو بیا به تاسو ته داسې غوندې انټرفیس مخې ته راشي. په دې کې اوس تاسو کتلی شئ، په دې کې اوس ګیلري ده یا فایل کمانډر دی یا داسې نور څه ایس ډي کارت دی. په دې کې خپل فون میموري ده. نو که تاسو وایئ چې یاره زه په دې کې څه دغه کومه د ګیلرۍ نه څه دغه کوم، په ګیلرۍ به کلیک کوئ. په ګیلرۍ هم کلیک واخیستو. د هغې نه بعد تاسو په دې کې اوس هر یو پکچر کلیک کول غواړئ، سیف کول غواړئ، په هغې باندې به کلیک اخلئ ورو ورو. چې کو زر تصویران وي، کو سل تصویران وي، کو لس تصویران وي، کو ویډیوګانې وي، چې هر څونه وي 15 GB پورې تاسو په دې کې محفوظ ساتلی شئ. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. مثال زه اوس یو په دې کې یو پکچر سیف کومه، په دې ما کلیک کو او بیا به زه په اوکې کلیک واخلم. چې په اوکې کلیک واخلم نو بره به اوس دغه شي اپلوډ شي. دا اپلوډ شو، دا ماته وښود چې دا اپلوډینګ ون فایل اوس یو فایل اپلوډ کېږي، صحیح ده. چې ون فایل اپلوډ کېږي تاسو په دې کې نور ډېر څه کولی شئ. هغه فایل هم دا دی اپلوډ شو، پکچرز دی. تاسو بیا کمپیوټر ته هم راتلی شئ. په کمپیوټر کې بیا نور خو تاسو خیر موبایل یوز کوئ نو تاسو څه کول غواړئ په دې کې کولی شئ. 15 GB پورې ځای به تاسو ته میلاویږي او ډېر ایزي ټو یوز اپلیکیشن دی او ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او ډېر محفوظ او سیف اپلیکیشن دی. نو که تاسو هم په دې کې سیف کول غواړئ بالکل سیف کولی شئ او ویډیو سره ضرور لایک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا سره ضرور لایک